سلام علیکم ګران ملګرو، په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ. ښه راغلاست د تحلیلي هندسې د درسونو سلسلې ته. موږ او تاسو په نن درس کې د خط د معادلې د پیدا کولو دویمه طریقه وایو. په لومړۍ طریقه کې په مخکې درس کې موږ او تاسو داسې ویلې، کله چې د یو خط یو ټکی او میل معلوم وي نو موږ او تاسو معادله څنګه پیدا کوو. نن راځو او دویمه طریقه وایو. په دویمه طریقه کې موږ څه وایو؟ دویمه طریقه داسې ده، وایي که چیرې د خط یا د کرښې دوه ټکي معلوم وي. دویمه طریقه د خط د معادلې د پیدا کولو دا ده که چیرې په یو خط کې موږ او تاسو ته دوه ټکي راکول شي، یعنې میل نه راکول کیږي، موږ او تاسو ته دوه ټکي راکول کیږي او موږ ته وایي معادله پیدا کړه. مثلا څه راکړه؟ دا دستګاه ده x y، دا محور خو x زبر ده او دا محور هم y زبر ده. فرض مثال ته یو خط داسې تیر شوی او کرښه داسې تیره شوې ده. د دې کرښې دوه ټکي موږ ته راکوي. یو ټکی دا راکوي، مثلا دا وایي چې p1 یعنې x1 او y1، او دویم ټکی دا راکوي چې p2 یعنې x2 او y2. دلته موږ او تاسو ته وایي چې څه پیدا کوي؟ د خط معادله پیدا کوي. دې لپاره چې دلته موږ او تاسو د خط معادله پیدا کوو یو فورمول له کار اخلو. هغه فورمول به تاسو میخانیک کې فورمول سره رقم ده. فورمول داسې ده چې y منفي y1 تقسیم پر x منفي x1 مساوي کیږي y2 منفي y1 پر x2 منفي x1. دغه معادلې نه موږ او تاسو کار اخلو او د خط معادله څه کوو؟ پیدا کوو. صحیح ده؟ دا معادله به تاسو زده وي. ساده معادله ده، څو ځلې تکرار کې زده کیږي. y منفي y1 پر x منفي x1 مساوي کیږي y2 منفي y1 پر x2 منفي x1. مثلا زه ته مثال کوم. مثال درکې داسې وایي یو کرښه یا یو خط د دغه ټکو نه تیر شوی 2 او 3 او p2 چې ده مثلا 3 او 15 داسې. وایي د دې کرښې څه پیدا کوي؟ معادله راته پیدا کوي. موږ معادله څنګه پیدا کوو؟ موږ فورمول لرو چې y منفي y1 پر x منفي x1 مساوي کیږي y2 منفي y1 پر x2 منفي x1. دلته تاسو پوهیږئ چې دا x1 ده، دا y1 ده، دا x2 ده، دا y1 ده، y2 ده. نو دلته راځي چې دې معادله کې د قیمتونه وضع کوو. وایي چې y منفي y1 څو ده؟ 3 پر x منفي څو ده؟ x1 څو ده؟ 2 مساوي کیږي y2 منفي y1 منفي y1 یعنی 15 منفي 3 او x2 منفي x1 x2 3 منفي x1 2 داسې. اوس لږ ساده کوو. دلته راځو سره هم کوو y منفي 3 تقسیم پر x منفي 2 مساوي کیږي 15 نه چې 3 لاړ شي 2 پاتې کیږي او د 3 نه چې 2 لاړ شي 1 پاتې کیږي. اوس دلته طرفین وسطین کوو. یو په y منفي 3 کې y منفي 3 مساوي کیږي 2 دلته دې قوس کې ضرب کا 2 چې د قوس کې ضرب کې 2 ضرب د x منفي 2 کېږي. y خپل منفي 3 اخوو مساوي کېږي 2 ضرب x 2x 2 په 2 کې منفي 4 منفي 3 چې خپل شي مثبت څو کېږي؟ مثبت 3. نو دلته لیکو چې y مساوي کېږي 2x منفي 3 او 4 نه چې 3 لاړ څو پاتې کېږي 1. نو د دې کرښې معادله شو y مساوي کېږي 2x منفي 1. په دغه څه ساده ډول موږ کولای شو کله چې د یو کرښې دوه ټکي معلوم وي د هغې څه پیدا کوو؟ معادله پیدا کوو. یو بل سوال هم درته کوو. مثلا درته وایي چې یوه کرښه د 0.3 او p2 3 منفي 4 دې ټکي څخه څه ده؟ تیره شوې ده. تاسو د دې څه وکړئ؟ د دې معادله پیدا کړئ. چیرې پیدا کړئ؟ معادله. نو معادله موږ او تاسو د دې فورمول نه پیدا کوو. دا فورمول ده څه کوو؟ y منفي y1 څو وضع کم 3 پر x منفي x1 څو وضع کم 0 مساوي کیږي y2 منفي y1 منفي 4 منفي 3 x2 منفي x1 3 منفي 0. اوس دلته موږ او تاسو څه کوو؟ y منفي 3 تقسیم پر x مساوي ده منفي 4 منفي 3 کیږي منفي 1 تقسیم پر 3. اوس با طرفین وسطین دا دې سره ضرب کوي او دا هم دې سره دا د سر ضرب کوي 3 ضرب y منفي 3 مساوي کیږي او دا هم دې سره ضرب کوي منفي و x. اوس کله شروعي معادله لاس ته راوړي دا د سر ضرب کې منفي 3y
او منفي 9 او هغه د خوا راوړئ مثبت و اکس مساوي څو صفر. لکه شکل هم جوړولی شئ 3y مثبت و اکس منفي 9 مساوي کېږي څو صفر. دا د خط معادله ده، هغه خط چې د دغه دوه ټکو څخه څه ده تېره شوې ده. نو دا اوس زموږ او تاسو د نن درس او دې درس کې موږ او تاسو په دې باندې وغږېدو چې کله د یوې کرښې یا د یو خط دوه ټکي معلوم وي د هغې معادله څنګه پیدا کېږي. تاسو به دا طریقه در سره نوٹ کړئ او په کانکور کې چې کوم سوالونه راغلي دي هغه سوالونه به دانه دانه در سره کار کوي. هر سوال کې مشکل لرلو ما ترې راولېږئ، انشاءالله زر سره مرسته